سلامونه کې هیله مې ومنئ. زه مسؤل ارزومند نن یو ځل بیا د فوتوشاپ پی سی سی 12مې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. موږ د 11مه جلسه یو څه نیمګړې جلسه وه، نو غوښتل مې چې هغه پوره کړم. د موږ 12مه جلسه یا درس به د موږ د 11مې برخې یا جلسې تکمیلونکې برخه وي د 12مه. نو په تېره جلسه کې موږ د هیلینګ ټولز په اړه ځینې ابتدایي مسایل چې کوم وو هغه هم زده کړل، وم ویلې. نو نن غواړم چې پاتې کوم شیان چې کوم آپشنونه پاتې شوي دي غواړم چې هغه نن تدریس کړو. نو په ګروپ کې په واتساپ په ګروپ کې فیسبوک کې ځینې ملګري د موږ نه دا غوښتنه وکړه چې تر څو پورې په فوټوشاپ کې په پروژو باندې کار پیل کړو. نو لومړی زه کوشش کوم چې دا کوم اساسات د ډیزاین د فوتوشاپ دي، نو کوشش کوم چې هغه لومړی ووایو تر څو پورې ټول په یوه لیول سکرابر شو. د موږ ځینې زده کوونکي دي چې هغوی یو څه فوتوشاپ ویلی دی، نو غواړي چې په لوړ لیول کې موږ کار وکړو. انشاءالله موږ به لوړ لیول ته قدم په قدم باندې ځو تاسو د ملتیا سره. نو رڅو نن 12مه ویډیو پیل کیو د فوتوشاپ. موږ تېره ورځ د فوتوشاپ ځینې ابتدایي مسایل چې مربوط د هیلینګ ټولز وو هغه موږ ویلي وو. نن غواړم چې همغه درس چې موږ تېره ورځ ویلی وو تطبیق یې په یو بله جلسه کې وکړم. سمه ده؟ نو زه غواړم چې په دغو عکس باندې کار وکړم او دغه کوم عکس چې دی دا تاسو ته کارخانګي درکوم. سمه ده؟ دغه عکس تاسو ته کارخانګي وي، تاسو به کار پرې کوئ تر څو پورې د دود دغه کوم نواقص چې دي دا له منځه یوسئ او یو ډول ښکلی ډیزاین ورته ورکئ. نو زه غواړم چې په دغه عکس باندې نن کار وکړم. هیلینګ ټولز او کوم پخواني درسونه چې موږ د کلون ویلي وو هغه تقریبا یو شی دي. ما په تېره ویډیو کې مې یادونه وکړله. نن غواړم چې په هیلینګ ټولز برش باندې چې کوم یو دی په هغو باندې کار وکړو. د ټول نه د مخکې غواړم د بیکګراوند یو ډول کلیر کړم تر څو پورې د کومې خرابۍ چې دي دا له منځه لاړې شي. نو د ټولو نه د مخکې چې د موږ پروژه کې خرابي را نه شي یو نوی لیر رااخلم تر څو پورې موږ په نوي لیر باندې کلیک کړو. که چېرته تاسو په دغه نوي لیر کې کار نه کوئ نو کوشش وکړئ چې تاسو په سمپل کې آل لیرز دلته انتخاب کړئ تر څو پورې په ټولو لیرونو باندې دا کار وکړلی شي. د ټولو د مخکې راځو وګورئ دلته ځینې نور آپشنونه دي. یو د سپاټ هیلینګ برش ټول دی او بل یې هیلینګ برش ټول دی. په دغو دوو کې ځینې زده کوونکو ته دا پوښتنه پیدا شوه چې موږ په کوم ځای کې کارولی شو، په کوم ځای کې کارولی شو، یعنې د کارولو ځایونه یې وګورئ. سپاټ چې دی سپاټ اکثره ځایو کې سپاټ څه خاصیت لري. دغه کوم ځای چې زه سلیکټ کوم سپاټ کوشش کوه چې د دغو دایرې دغه کومه دایره چې تاسو وینئ درسره کوشش کوئ دغو دایرې شاوخوا چې څومره دایرې ځایږي دغه ساحه واخلئ، دغو منځنۍ یا سنټر دایرې په مابینځ کې کار کوه. اما هیلینګ ټولز چې دی هغه بیا دا خاصیت نه لري. نو کوشش وکئ د هیلینګ برش ټول څخه په هغو ځایو کې استفاده وکئ چې هلته ډېره خرابي موجوده وي، او که چېرته لږ کوچنۍ خرابۍ وي او ډېرې ثقیلې وي نو بیا په هغو کې موږ د سپاټ څخه استفاده کوو. اوکې، نو غواړم چې مربوط کوم درس چې دی ټول تطبیق لومړی غواړم د ټول څخه استفاده وکړم. وګورئ په دغو ځایو کې موږ د هغو نه ښه استفاده کولی شو. دا یو ډول سلیکشن دی. وګورئ زه غواړم دغه ساحه چې کومه ده دا تغییر کړم کوم ځای څه. وګورئ په اوریجنل لیر باندې کلیک کړو د دغو ساحې څه. سمه ده؟ موږ کولی شو وګورئ دا ځای په مکمل ډول څنګه شو صاف شو. نو د بچ څخه موږ دلته ځینو ځایو کې چې هلته خرابۍ ډېرې موجودې نه وي هلته موږ کولی شو د هغو نه استفاده وکړو تر څو پورې د وخت د ضایع مخنیوی شوی وي. سمه ده؟ کنټرول زی بیرته غواړم په دوزه کې په بیا د
خپل آپشن نه کار واخلو چې کوم کولی شو استفاده یې کړو دا د استفادې وړ دی. اوکې وګورئ تاسو به کوشش کوئ چې زیات دقت وکړئ. سمه ده نو موږ د دقت په لحاظ بخښنه غواړو ځکه ډېر بیا د وخت د ضایع سبب دیدي. اوکې تمرین کوشش وکړئ مختلف عکسونه پیدا کړئ په هغو باندې کار وکړئ تر څو پورې تمرین شي. داسې ځای کې به کوشش کوئ چې د دویم سلیکټ چې کله یې دو ځای نه میوړه چې هغه ځای څنګه وي سالم وي یعنې پوکې خرابۍ د سره په لومړی کې موجود نه وي. اوس که زه غواړم چې دلته وګورم وګورئ پریویو کې تاسو کتلی شئ چې اصلا بیرته هلته خرابۍ راځي. نو کوشش به وکړو چې په هغو ځای کې دا دویم سلیکټ وکړو چې هلته خرابۍ موجوده نه وي تر څو پورې سبب د ډیزاین د خرابېدو نه شي. اوکې وګورئ دلته یو څه ډېره خرابي ده. مختلفو طریقونه فوتوشاپ ما مخکې هم درته ویل چې کولی شو مختلفې طریقې په مختلفو ځایو کې کار کړو. دلته تقریبا د 4-5 طریقو نه کار اخیستل کېږي تر څو پورې دغه خرابي یا دغه خرابه ساحه چې ده له منځه یوسو. سمه ده مختلفو طریقو نه موږ کولی شو دلته استفاده وکړو. ګورئ که د دونه استفاده وکړو دا یو څه هغه خپل اصلي حالت چې دی یو څه خرابی را منځته کوي. وګورئ راځم سلیکشن ته په سلیکټ کې یو ساحه انتخابوم چې مربوط د دغو ساحې سره په رنګ کې تقریبا یعنی یو شان وي. سمه ده دغه ساحه انتخابوم. راځو ایډیټ ته بیا ډیفاین پیټرن. سمه ده دلته یو نوم ورکوو تر څو پورې هغه نوم موږ ته معلوم وي. پیټرن 2 سمه ده په دو نامه باندې موږ دا ثبت کړو. اوس راځو کوم هغه پیټرن چې موږ ثبت کړی دی د هغو نه موږ استفاده کوو. سمه ده دلته سټامپ کې مخکې موږ ویلي وو راځو دلته انتخابوو. سمه ده د موږ په څه نامه باندې م ثبت کړی و دوهم. وګورئ د رنګ نه موږ کولی شو چې دا څنګه کړو معلوم کړو. سمه ده وګورئ که چېرته یې نوم نه معلوم وي نو تاسو کولی شئ چې لیست یې کئ وروسته یې د لیست طریقه هغه انتخاب کئ. اوس موږ کولی شو دا له منځه یوسو. وګورئ سمه ده اوپاسیټي یې 100% کیو. اوکې اوپاسیټي مختلفې طریقې. سمه ده مختلفو طریقو نه موږ کولی شو استفاده وکړو تر څو پورې دغه خلا ډکه کړو. اوکې اوکې یو څه زوم کوو یو څه اندازه کوچنۍ کوو ورته په دې اندازې سره. اوس وګورئ ما مخکې درته وویل چې کوشش به م دا وي چې موږ د کوم هیلینګ برش ټولز چې دي په هغو ځای کې استفاده کوو یعنی د استفادې ځای باید موږ ته معلوم وي چې په کوم ټولز کې چېرته استفاده د کوم آپشن نه کېږي. سمه ده اوکې یو ساحه وي وټاکئ. اوکې اوکې دلته ساحه ټاکو. الایند د موږ اوس غیر فعال ده ځکه دلته باید غیر فعال وي تر څو پورې موږ کار یو څه اسانه وي. دغه لیکه چې ده د دې لوګو مربوط نه راځي یو څه اندازه کوچنۍ کوو. اوکې او دلته هم یو څه خرابي شته دا هم له منځه وړو. سمه ده یو څه اندازه دلته هم شته د سپین رنګ راغلی. اوکې وګورئ د کاپي اخیستلو طریقه ما تاسو ته ویلې وه. لومړی ښی کلیک وو دغه ساحه موږ انتخاب کړله پلس یعنې په څنګ کې ورسره موږ به آلټ نیولی وي بېرته چپ کلیک وو هغه ساحه اوس انتخاب شوله. سمه ده
اوکې وګورئ موږ نوی لیر نه دی راخیستی خو خیر تاسو کوشش وکړئ چې لیر راواخلئ تر څو پورې کار مو یو څه اسانه شي که د غلطۍ څخه مخ شئ کولی شئ په اسانۍ سره غلطي له منځه یوسئ اوکې نو تقریبا دو مشکل نور حل دی سوا د ځینو ځایو نه سمه ده اندازه کوچنی کوو سلیکشن دې دې ځای نه راخلو اوکې نو اوکې دلته یو څه مشکل لوی ده تصویر د کیفیت چې د تصویر یو څه لو ده نو ځکه یو څه خرابي دلته تصویر کې معلومیږي چیرته چې ډېرې غلطۍ وي یا ډېر مشکلات وو په تصویر کې هلته به د سپاټ څخه استفاده نه کوي ځکه سپاټ شاوخوا ساحه رااخلي دلته ټوله شاوخوا ساحه څنګه ده خرابه شوې ده اوکې نو یو څه اندازه دلته مشکلات شته اوکې دا نور چې دي دا د مخ مربوط دي په مخ کې یا په ویښتو کې به اکثرا د سپاټ څخه استفاده کوي ځکه هلته ډېر ځای خرابي نه وي لکه دلته اوس ډېره خرابي نشته نو کولی شو موږ د سپاټ څخه د کلون برش څخه هم استفاده وکړو وګورئ سپاټ کوشش کا چې شاوخوا کومه ساحه ده هغه دلته واخلي سمه ده اوکې نو په انټرنیټ کې تصویرونه شته دي سرچ وکړئ د اولډ ایمیج پکچر یا فوټو په نامه باندې نو هلته به تاسو ته زیات عکسونه په لاس درشي کولی شئ چې د هغې نه استفاده وکړئ نو وګورئ د کلون سټمپ ټول څخه موږ دلته استفاده کولی شو سمه ده اوکې چې ضرورت کېدلو کولی شئ سپاټ اوکې بیا هم که ځینو ملګرو ته څه ستونزه وه چې عکسونه نه شوی پیدا کولی شئ ماته په ګروپ کې مسیج وکړئ یا هم کومنټ کې راته ولیکئ نو زه به انشاءالله تاسو ته مکمل یو تقریبا تر لسو شلو پورې دغه ډول عکسونه آماده کړم تر څو تاسو په هغو باندې کار وکړئ وخت نیسي نو کوشش دغه وي چې تاسو کار پرې وکړئ موږ نو ډېر دقت نشو کولی ډېر واره مې درته ویلي دي سمه ده نه غواړم چې بیا ځلې تکرار کړم دقت مهم دی په ډیزاینینګ کې اوکې اوکې دلته مشکل دی راځو هیلینګ ته بیرته ساحه انتخابوو تر څو پورې دا تر دغه ځایه پورې له منځه یوسو اوکې د دو ځایو بله کاپي رااخلو دا ټول له منځه وړو ځکه دا مربوط دی د وردي نه راځي اوکې بیا کارم یو څه تیز پرې وکړه که پوه شوي نه وئ کولی شئ ماته مسیج پرېږدئ زه به انشاءالله بله ویډیو بیا په ښه وضاحت سره وکړم
کنټرول زی اوکې ساحه انتخابوو. ځینو ملګرو ته مشکل په دو کې پیدا کیږي. دلته اوس موږ په سورس کې یو چې د پیټرن دی او بل چې د سیمپلیټ دی. سیمپلیټ دی نو په دو کې موږ که چېرته دا انتخاب کړی وي نو کولی شو موږ استفاده وکړو، او که چېرته موږ پیټرن انتخاب کړی وي نو دلته کوم پیټرنونه چې موږ سلیکټ کړي دي، کوم ایډ کړي دي یا که د مخکې شته دي، د هغو نه دلته استفاده کیږي. چې د هغو استفاده زه بیا لږ وروسته تاسو ته ښیم. اوکې یو کاپي را اخلو. وګورئ دلته به تاسو ګورئ په دریشۍ کې چې کوم مشکل دی، سمه ده، په دریشۍ کې چې کوم مشکل دی هغه تاسو درک کوئ. دلته یعنې کوم لوګو یا کوم میډال چې راتلی شي که نشي راتللی، نو که نه و نو بیا یې له منځه وړلی شئ. وګورئ دلته د مخکونی تخنیک څخه چې ما درته وښود د هغو نه دلته استفاده ښه کړی شئ. دریشي معمولا یو رقم رنګ دی، نو داسې ځای نه به یو کاپي اخلی چې هغه هلته جوړ وي، یعنې ډېر مشکل نه وي کې. دریم اوکې وګورئ دلته موږ دا پیټرن ورته انتخاب کړی و. دریم اوکې سمه ده. وګورئ موږ د دونه دلته استفاده کولی شو، سمه ده. که بیا هم څه مشکل و نو تاسو کولی شئ چې د سلیک څخه استفاده وکړئ. وګورئ مثلا تر دغې ځای پورې دا د دریشۍ مربوط ساحه ده، سمه ده. دلته داسې اوکې نو د دو تصویر اصلي اوریجنل تصویر د موږ څه نشته چې د دریشي به د کومې اندازې پورې وه، سمه ده. نو مختلفو سلیکشنونه تاسو استفاده کولی شئ. په دو سره موږ سلیکشن کې یو، سمه ده. نو سلیکشن کې موږ بیا اشتباه چې برون ته یعنې کوم غواړو بیرون ساحه انتخاب نه کړو، هغه ساحه څنګه ده بیا نه انتخابیږي، سمه ده. نو راځو الاین اوکې انتخابي وي. دریم یو څه اندازه لوی وو، یو څه طبیعي والی یې له لاسه ورکړو. نو ډېر به کوشش نه کړو تر څو پورې چې تصویر کې وګورئ. دلته مهمه نکته دا ده چې موږ یو څه چرخش دغه عکس ته ورکړی چې کومه کاپي مخسې وه، تر څو پورې هغه اصلي والی چې د دو تصویر و هغه څنګه شي له منځه ولاړ شي، سمه ده. وګورئ کنټرول ډي. اوس نو موږ کولی شو چې یو څه اندازه یې دغسې کړو. کنټرول زی اوکې په همدې ډول څه کولی شئ کومه اندازه چې د دریشي تاسو ورته ټاکلې یې، یعنې موږ ته اوس اصلي اوریجنل تصویر د دغه نشته راسره، نشو کولی چې دلته څومره اندازه پورې به دا راټیټ شوی وي، یعنې د نیکتایي به د کومې اندازې پورې شته ده. نو بیا هم تاسو کوشش وکړئ چې کار پرې وکړئ، کولی شئ. نو دلته یو څه کاپي ډوله راغلله، نو بیا به کوشش کړئ چې د هیلینګ څخه تاسو دلته استفاده وکړئ. مثلا کاپي سپاټ دی، سپاټ وګورئ دا کومې کاپي ډوله چې دی وګورئ، یعنې یو ډول چې ښکارېږي هله منځه وړي، یو ډول طبیعي والي ته یو کش کاږي. اوکې وګورئ یو بل
تصویر ته وګورئ لومړی کوم حالت یې چې هغه هم وګورئ وروسته کتلی شئ او دوهم وروسته چې موږ کار پرې وکړو بیا د هغو حالت یې هم وګورئ. وروسته د مګناټیک سلیکشن څخه په استفادې یو بل کار هم پکې کوو. دا کومه خولۍ چې دا سمه ده بدون د ویښتو نه بیک سپیس نو سلیکشن مهم دی. موږ ځکه د مګناټیک څخه استفاده وکړه چې وخت کم نیسي، وخت مو نه وي ضایع شوی. نو تاسو کولی شئ چې د هر سلیکشن چې تاسو ته دقیق تمامیږي یعنې په کې ښه کار کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. سمه ده؟ اوکې وګورئ نو یو د خولۍ د کوم رنګ چې دی موږ ورته یو څه تازه کوو. اوکې یوه کاپي هم پس اخلو. سمه ده. نو کولی شئ چې تغییر هم ورکړئ رنګ ته یې په همدو تخنیک سره. نو اوس وګورئ زه کوشش کوم تر څو پورې لومړی کوم تصویر چې و وګورئ دونه یو کاپي اخلم. سمه ده. کاپي راوړم. نو څومره چې کار پې وکړه دقیق کې واوسه یا دومره ښه کار به یو ښه نتیجه به ولري. نو وګورئ دا یې لومړی حالت و. سمه ده. او وروسته چې موږ کوم پروسس ډېر په عجلې سره پې وکړو سمه ده یعنې ډېر د دقت څخه مو استفاده ونه کړله نو موږ کولی شو چې دغه کومه د دریشۍ ساحه یې ده موږ ورته جوړه کړو خو دا یو څه اډوانس درسونه دي یو څه لوړه سطحه درسونه دي. نو انشاءالله کوشش وکړو تر څو پورې موږ لوړې سطحې پورې موږ دغه خپل درس چې پیل کړی ورسیو. نو د موږ چینل دی د یوټیوب کولی شئ درسره سبسکرایب یې کړئ. په سکرین باندې به تاسو ته ښکارېږي سمارټ سافت. کولی شئ د موږ سره ګروپ کې وصل شئ. په ګروپ کې کوم دغه د درسو کوم فایلونه مربوط فایلونه چې دي هغه موږ په ګروپو کې د تلګرام او واتساپ په ګروپو کې پوسټ کوو خپلو زده کوونکو ته تر څو پورې هغه په کارخانګیو کې استفاده ترې نه وکړو. نو تر بله درسه پورې په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې چارې. د الله په امان.